سلامونه دوستان، ارشاد یم په دې هیله چې روغ جوړ به یو ځل بیا تاسو ټولو ته خپل یوټیوب چینل ارشاد ویلاګز ته په راتګ باندې خوش آمدید. هرکلی دوستانو، نن مې د نوې شاعري راوړې ده او دا شاعري ده چې کومه بسم الله فکرمند هغه کړې ده او انتهایی یو داسې فلسفه ده پکې چې که دا تاسو واورئ نو ډېر زبردست قسمه پیغام دی پکې. وروسته به پرې خبره وکړو، اول دا شاعري اورو. وایي چې مولا که په ماښام کې یو لوګی سړی راکاږي، مولا که په ماښام کې یو لوګی سړی راکاږي، په دې کې ګناه شته چې سګرټی سړی راکاږي. او حیران دغه منظر ته شمه عجبه زمانه شوه، حیران دغه منظر ته شم عجبه زمانه شوه، د ډک بازار په منځ کې یو سړی راکاږي. او یقین وکړئ چې دې شرارت دومره مزه راکړه، یقین وکړئ چې دې شرارت دومره مزه راکړه چې ستا نه خو دې ټوله ورځ منګی سړی راکاږي. او په کومه طریقه چې تا دهقان ظالمه راخ کو، په کومه طریقه چې تا دهقان ظالمه راخ کو، داسې خو والله که خان څاروی سړی راکاږي. او په خپل چابک وجود باندې د هیڅ څوک غرور نه کړي، په خپل چابک وجود باندې د هیڅ څوک غرور نه کړي، که هر څومره تکړه شي خو مرګی سړی راکاږي. او ویل یار فکرمنده پرون چې ستاسو جنګو، ویل یار فکرمنده پرون چې ستاسو جنګو، رقیب د داسې راخ کو، رقیب د داسې راخ کو لکه سپی سړی راکاږي. نو دا چې کومه بسم الله فکرمند په دې کې د معاشرې یو عکاسي هم کړې ده او په دې کې چې کومه ده رومانټیسزم، مطلب دا چې دا پکې هم شته. لکه مطلب په مثال په طور باندې مولا که په ماښام کې یو لوګی سړی راکاږي، په دې کې ګناه شته چې سګرټی سړی راکاږي. او بله دا چې حیران دغه منظر ته شم عجبه زمانه شوه، د ډک بازار په منځ کې یو سړی راکاږي. نو کومه چې زمونږ په پښتنو معاشره کې او په خاص طور باندې کومه بې ګناه جنګ جګړې کېږي، یقین وکړئ چې دې شرارت دومره مزه راکړه ستا نه خو دې ټوله ورځ منګی سړی راکاږي. او په کومه طریقه چې تا دهقان ظالمه راخ کو، داسې خو والله که خان څاروی سړی راکاږي. بسم الله فکرمند لیکلې ده. هیله ده چې تاسو به له دې نه خوند اخیستی. که چا دا چینل نوي سبسکرایب کړی دا چینل سبسکرایب کړئ، بیل آیکن ضرور پریس کړئ. خپل خیال ساتئ. په الله مو سپارم. د الله په امان.